دارن سړیا ستا له امله وشوه موږ دې خرڅ کړو هلته خو پولیس ورغلی دي عاقب خونه دی ورغلی پولیس ته خو ما څه نه دي ویلي خبرې مه کوه کم عقله صبر وکړئ کم عقلانو هسې هم ډېرو ستونزو کې اخته یو اوس دې وژنم کم عقله فروها آرام اوسه مسله دې ښکته که دا زموږ دوا خرڅه کړه سبا بله ورځ به موږ ټول خرڅ کړي اوس یې وخت نه دی او هودا پرېکړه ته نشي کولی وروره ښاغلی فرود له څه کار لري نه پوهېږم ګوکمان وویل هغه پخواني پولیس دلته راوړي وروره تش لاس تلل ښه نه وي زه به د احتیاط لپاره یو څه ځان سره واخلم لاسي بم څه کوې ها عملیاتو ته خو نه ځو څه وکم نو راکټ مې له ځان سره نه دی راخیستی نو په همدې باید چاره وکړو که په واز کې د وي ټانک به هم ځان سره بوځي ګنجیه ومې ویل وسله دې ښکته که که نه نو په سر دې ولم فروها اتنا چې درته هر څه وایي ویې منه د سړي مونږ خرڅ کړو باید ځواب یې راکړي ګورسولا وروره دلته څه خبره ده نه پوهېږم وروره خبره بیا خرابه شوې هی ښکلې اغلې مسعوده ګورساله تاسې لاس وهنه مه کوئ فروح ورور ته وسله نیول شوې ده څنګه ارامه اوسېدلی شو ګورجینه زموږ لپاره یې هر څه کړي دي هسې هم دا اتنا نومې ښځه چې د زما هېڅ نه خوښېږي ښاغلی فروحه امر وکئ چې په دې سر یې وولم مسعوده ما ته وګوره رزیله زما په قانون کې د داسې کسانو سر زر پرې کېږي هر څوک باید خپل حد وپېژني څوک چې یې نه پېژني پایله به یې داسې وي فروحه ته دې سپیان واخله او له دې ځای نه ورک شه ګورجینه ته هم تر څو چې نوې پرېکړه نه وي شوې ټول باید زما امر ته په تمه شئ البته ښاغلی پیکاسه تاسې له نهه ګوتې نه لا ښه رهبري یئ هېڅ شک نه لرم زر کوئ پاڅېږئ چې ځو سره به ګورم خلدونه ګوکمنه ته هم خلدون کور ته ورسوه سمه ده ښاغلیه لږ پاتې و چې زه یې وژلی وای ما څه کړي وای ته ووایه دا کار دی بې سزا نه پاتې کېږي څه وشول بم دې په لاس کې چاودنه وکړه بس که وروره ښه د هر مرغه غوښه د خوړو نه وي لومړی باید دته یو ډاکټر پیدا کړو ډاکټر دې وویل د څه شي ډاکټر په 2003 کال کې په مرمۍ لګېدلی وم هغه وخت هم ډاکټر ته ورنغلم ښاغلی ګورجینه که لاس یې هم پرې کې نو د یوې اونۍ په لړ کې به نوی لاس را پیدا کړي د نړۍ تر ټولو ښه درد همدا دی وروره پرېږده چې ترې خوند واخلم دا ته وګوره روغ لیونی دی یوازې غواړي چې وینه تویه شي بیخي همداسې ده ښاغلیه ډېره مننه کوه که وخت پیدا کړم لاس ښکلولو ته به مو راشه پورته شه ګنجیه پورته شه په رښتیا هم ډېر خواشینی یم ما سره خو به کوم څه نه کوئ که نه تا خپل باور له لاسه ورکه خلدونه موږ فکر کوو چې په تا باندې باور کولی شو ولې نه پوهېږئ هغه زه وژلم نو مړ کېږي اندېښنه مه کوه موږ سره د ډېره مرسته وکړه که څه هم ته هم ګټې وکړئ په هر حال لاړ شه د باندې په تمه شه د دې پیښو په اړه څه وایي ها د هرې ورځې په تېرېدو کارونه خرابېږي نهه ګوتی ونیول شو ژېړ جنایت مات شو یو کمیږو له رواني اړخ هم په موږ ډېر فشار دی ښه کېږو اندېښنه مه کوه د پیړو پروژه د دو کسانو په وژلو نشو خرابولی اوس اصلي ګواښ دا دی که نهه ګوتی ستا په اړه هر څه ووایي بیا به څه کوو نجیب هسې هم په تا شک کړی که لږ څه ووایي عاقب هم تا ژوندی پرېنږدي خو داسې څه نه کېږي داسې یو ښه پلان مې جوړ کړی چې شیطان به هم ورته حیران شي څه پلان دی په تماشه به به یې ګورې
خواشینی یم خو اوس زمونږ یوه څوکۍ تشه ده څنګه چې تاسې ټول پوهیږئ ناڅاپه داسې یو کار وشو پولیسو نهه ګوتی هم ونیوه خو اوس باید دا ووایم هغه کسان چې پخوا به زمونږ کوڅې ته هم نه رانږدې کېدل ډېر پرمختګ یې کړی د لوی مشر په توګه ستاسې پرېکړه اوس زمونږ لپاره یو امر دی ته رښتیا وایې هغه کسان چې زموږ له ډار راپېدل نن یې د زمریانو ښکار پیل کړی دی او هو د نهه ګوتې لپاره ستا پرېکړه سمه ده پیکاسا خو بریالي نه شو زموږ یوازینی او نه بدلېدونکی قانون خو تاسو ته ښکاره دی څوک چې رسوا شي هغه اعدامېږي دلته مې زړه ډېر تنګ شو نه تشناب شته او نه هم د تازه هوا ځای لږ تر لږه یو یخچال خو به یې دلته ایښی مو ښاغلیه هغه څه وخت به موږ له دې ځای نه وباسي ها هېڅ کله هم نه هغه نو څنګه هغه به کسان به ناست وي او زموږ د وژلو پلان به جوړوي روحي که په رښتیا هغوی غوښتلي وو چې موږ وژغوري او بیا امنیتي ځواکونه زموږ کوڅې ته نه راتلل ښه نو څه به وشي ښاغلیه باید مړ شي پوه شوې پیکاسا نهه ګوتی باید محکمې ته حاضر نه شي زه فکر کوم نهه ګوتی د چوپ پاتې کېدلو حق نه ګټه اخلي او همداراز ډېر وخت به په امنیت کې پاتې نه شي سبا به یې محکمې ته ولیږي دا کار خلاص کا سمه ده ښاغلیه ښه نو زه مو په اجازه ځم یعنې څه دلته کینو او خپل مرګ ته په تمه کېږو ښاغلیه ځان دې چمتو که روحي زموږ تقدیر یو ځای لیکل شوی که زندان ته تګ ته بریالي شو دا به زموږ لپاره لویه بریا وي ماښام په خیر ښاغلو خدای دې وکړي ښه واوسئ ته زموږ په اړه فکر مه کوه د خپل ځان په اړه فکر وکړه وخت نه لرم چې د ځان په اړه فکر وکړم زموږ ژوند هم دا مسلک دی دلته چې کارونه ښه شي بیا موږ هم ښه اوسېږو یعنې کله چې یو مجرم د میلو تر شا وګوره فکر کوم چې یوه میاشت مې رخصتي کړې وي ډېر ارامه کېږم همدارنګه لسګونه ستونزې په یوه شېبه کې ټولې ورکېږي که داسې ده ته ترې خوند واخله نجیبه مره خوند ترې واخله تاسو هم له دې ځایه خوند واخله دا خو ستاسې ښې ورځې دي او هو سبا تاسې دواړه محکمې ته لیږل کېږي که ځانونه ورته چمتو کړئ نو ډېره به ښه وي څوک چې خبرې ونه کړي دلته ډېر وخت نشو ساتلی ملګرو نن ورځې تر ټولو لوی کپ چې موږ نیولی هغه نهه ګوتې دی د جنید موضوع باندې خو پوهیږئ د هغه د وژلو لپاره یې له هرې لارې کار واخیست ان خپل یو ملګری مو هم له لاسه ورکړ هو امیر صاحب نو ملګرو د همدې لپاره هر ډول غبرګون ته چمتووالی ونیسئ د بام په سر نښان ویشتونکي ځای پر ځای کوو کمانډو ډلې نه مې مرسته غوښتې کله چې نهه ګوتې محکمې ته لیږدوو باید ډېرو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې کړو سمه ده امیر صاحب سبا به ډېره سخته ورځ وي خدای دې له ټولو سره مرسته وکړي مننه امیر صاحب کله کله به مې ستا له پلار سره دلته کتل ځکه چې د پلار به دې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره خوښې ده کوم کار چې موږ په نیمه کې پرېښی هغه باید ختم کړو هغه د نهه ګوتې مسله څنګه ده تا خو وویل چې مه ورځه او دا کار مه کوه خو هغه د پولیسو لاس ته ورغی یوه نوې جګړه پیل شو کله چې هغوی لاس کې یو کس ولري بیا جګړه نه ارامېږي خو که مړ شي بیا کار بدلیږي که څه هم په محکمه کې ډېر وکیلان قاضیان پیژني او ان تر لوړ پوړو چارواکو پورې کسان پیژني زه فکر کوم ستونزه به رامنځته نه شي خو یعنې بیا به هم په اسانۍ سره راووځي کیدای شي له پخواني حالت نه پیاوړی شي کیدای شي خلکو ته یې وتل شي ځکه چې بهرني ملګري هم لري هغوی لاس تر زنې نه کیني
له همدا وسبا د ډیرو عملیاتو او ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړ شوي وي. یعنې تر څو چې دا سړی ژوندی وي ټولو ته به ستونزه جوړه کړه. هو هغه هم ډیره لویه ستونزه. هرومرو هغه سړی باید له منځه بیسو. خو څنګه؟ ما سره راشه. دا څه دي؟ جالبه ده. لومړی ځل مې دی چې داسې وسله وینم. داسې وسلې ډېرې لږې جوړې شوي. یوه ځانګړې وسله د بم په څېر یوه ځانګړې اله هم لري. د بم په څېر؟ خانو په دې وسلې څه وکړو؟ موږ پوهېږو چې له کومې لارې نه نهه ګوتی زندان ته وړي. لومه ورته کېده او په دې وسلې یې ختم کړه. بیا به هر څه سم شي. پیکاس هغه سره به پولیسان هم وي، هغوی هم ووژنو. اندېښنه مه کوه، په هېڅ چا به هم څه نه کېږي. دا وسله یوازې خپله موخه وژني. او هو که نهه ګوتی ژوندی پاتې شي، لسګونه او سلګونه پولیسان به ووژل شي. دومره ګواښ منلی شي؟ ها، زه دا کار نشم کولی او نه یې کوم. که دوه پولیسه قرباني کې راتلونکي کې به د ډېرو پولیسانو ژوند وژغوري. د حلیمې په اړه فکر وکړه، خپلو همکارانو په اړه فکر وکړه. تیمور مندرس سبا یا بله ورځ به د پولیسو په مرکز برید وکړي. زموږ عسکران به بیا هم په ماینونو پخې کېدي. سمه ده، ځان دی، خو کله چې د حسابي وخت راشي فکر وکړه چې ښه کار کوم یو دی. څه وخت محکمې ته لیږدوي؟ موږ ډېر لږ وخت لرو، یوازې یو څو ساعته پاتې دي. کېنه. ماشاءالله د ښاغلي سره زموږ جامې ډېرې ښکلې ښکاري څارنوال صاحب. د 3000 ډالري دریشي ځای نه نیسي، خو ځانې دا راکړه. څارنوال صاحب په اظهاراتو کې کوم څه وویل؟ نه، د غلي پاتې کېدلو له حق نه یې ګټه پورته کړه. ما ته وګوره نهه ګوتیا، اوس پرته له شور ماشوره موږ ته محکمې ته لیږدوو. پام کوه چې په لاره کې کومه ستونزه جوړه نه کړي. اوس ستا ژوند موږ ته امانت دی، نه غواړو چې ستا یو څلوېښتو ته هم زیان ورسېږي. ډېره ترخه صحنه ګورم چې دوست مې دښمن او دښمن مې دوست چوبای. ستاسې په ذات کې دوستي او ملګرتیا یوازې هغه وخت کېږي چې څوک ځواک او قدرت ولري، بس هم دومره. اوس چې په دې پوه شوی، په دې هم پوه شه، هر څه چې کوې ویې که، بیا هم هغوی بریالي کېږي چې ما ووژني. دا کار دومره اسانه نه دی. ملګرو چمتو یې؟ کارتال یو عامر صاحب، دلته هر څه ډېر ښه ښکاري، مشکوک حالت نشته. کارتال دوه، هلته حالت څنګه دی؟ کوم شکمن حالت نشته امیر صاحب. شاوخوا خوندي ده، تاسې راوتلی شئ. امیر صاحب همدا شیبه د لیږد موټر دننه شو. سمه ده، موږ هم اوس درځو. د مخکې له وخته زوال د ترهګریزو سازمان یو له مهمه غړو نه ډونډارال باش چې په نهه ګوتې نامتو دی د پولیسو لخوا نیول شوی. امنیت د هغه د ساتلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. بند یې که.
ممدوحه رانا ته دلته څه کوې ولې د پلار سره نه یې ډاکټر وویل هغه ښه دی بیړنۍ خونې نه یې وویسته نه ګوتی مو نیولی دی ولې مو ماته ونه ویلې ما له بل ځایه دا خبر واورېده ځکه زه راغلم وګوره عاطفه له دې خبریالانو نه ځان لرې ساته ممدوحه دا څوک دی لاکیف وروسته د همدا ملګری دی دا عاطف دی د کمپیوټر متخصص دی او ډېرې خبرې مو سره نه کېږي خوشحاله شوم زه هم دا خو لیونی ښکاري سر ته یې وګوره د هندارې په څېر د سترګو مې برېښ وکړه خواشینی یم اغلی د کومې ځمکې لاندې چې مادان وي په هغې کې واښه نشنه کېږي هغه د ځان تسل لپاره یوه خبره ده باغ ته لاړم باغ هم وچ شوی و د باغ بلبل هم ګونګی شوی و کم عقله خاینه خیري تا ته چا دوکه درکړې ده خدای دې سزا درکړي خدای دې آخرت ښه که آخرت همدا شیبه د پولیسو لخوا محکمې ته ولیږدول شو اوس به غفر او ښاغلی ګرجین وګورم خدای دې وکړي تاسې ټول زندان ته ولېږي بې شرفانو خاینانو عاقب سرګر صاحب په خیر راغلی ستاسې عسکر خیري هر امر ته چمتو دی په ما امر کولی شئ او له هغې ورځې راهیسې مې یو څاڅکی څښاک مې هم نه دی څکلی ډېر ښه خوراک کوم لږ چغ شوی یم سمه ده غلی شه خیري دا واخله تا ته هغه څه درکوم چې ډېر دې خوښېږي ستا خو پیسې ډېرې خوښېږي خیري هله دا واخله زر کوه چمتو شه هله نو څارګر صاحب تاسې زما زړه ماتوئ دومره خو د پیسو وږی نه یم دومره کم عقل سړی خو نه یم خیري هغه حالت چې ستا کم عقلي او سړیتوب ښکاره کړي تر اوسه نه ده پیدا شوی هله چمتو شه یو ځای ته باید لاړ شو زر کوه چېرته ځو سرګر صاحب وګوره ته دا وینې پولیسان چې دا سړی په موټر کې محکمې ته وړي مونږ څه کوو خیري مونږ به دا سړی د هغه نړۍ محکمې ته ورولېږو یعنې څنګه یعنې نن به هرومرو محکمه وشي ښه خو مونږ یې باید لویې محکمې ته ورولېږو خیري لویه محکمه ډېره لویه ښه ته غواړې چې نهه ګوتی بلې نړۍ کې محکمه شي زه به هم تا سره مرسته وکړم همداسې ده خیري والله ته ډېر هوښیار سړی یې داسې خو دا څارګر صاحب زر کوه وخت نه لرو دا هم در سره واخله همدا اوس راځم وروره خدایه ډېر شکر دی توبه خدایه توبه هیڅ در سره ښه نه ښکاري خو څه وکړو چېرته وې ممدوحه راغلم امر صاحب عاطف غوښتل تاسې ته څه ووایي ځان سره مې راوست سمه ده اوس بل اړین کار لرو او وروسته به خبرې وکړو دا ټایم چې زما خبرې به ستاسې پام ځان ته راواړوي څه شوي دي وګورئ امر صاحب هغه د اتنه موضوع ده یو څو غږونه مې سره یو ځای کړل ځینې شیان مې هم سره ګډ کړل ښه اصلي موضوع ته راشه په خبرو کې وړکسون یادوي نه پوهېږم رښتیا ویم که نه خو عاقب سرګر له همغه ځایه کنټرولوي د هغه په اړه معلومات او سندونه هلته دي فکر کوم حالات ډېر کړکېسان دی امر صاحب دا وړکتون هماغه چې ملکه پکې کار کوي امر صاحب زه ډډه یم دا ډېر ښه خبر دی لږ تر لږه پوهېږو چې څه چېرته پیدا کولی شو د نهه ګوتې موضوع چې حل شوه وړکتون ته به لاړ شو سمه ده امر صاحب مننه عاطفه تاسې دې ژوندي یې په ډله کې مو د اتنا په نوم څوک شته غلی پاتې کېدو حق نه ګټه اخلم دا دی ته خو خبرې کوې وګوره فرانسویان یو متل لري ته پوهېږي ډېره چوپتیا هم سړي ته زیان رسوي امر صاحب دا سړی اوس په دې خبرونو پوهېږي محکمې کې به پوه شي حالا ټول د چمتوي حرکت کوو راځئ ملګرو نو قدرمنو لیدونکو دوندار الباش به اوس راوځي هرې خواته امنیتي تدابیر نیول شوي دي
راغلل هغه دی راغی زمونږ پوښتنو ته ځواب راکړئ. خدای دې وکړي د دومره زحمت ارزښت ولري. وبه ګورو چې محکمه کې ته څه وایي. زه یو رښتینی هیواد پالم نجیب امره، خپل هیڅ کار نه پښیمانه هم نه یم. تا ته یو څه ووایم، ستاسې د هیواد پالۍ ته زه ډېر حیران یم. تورې پیسې، غیر قانوني وسلو قاچاق وړل، مافیایي کارونه دا ټول تاسې کوئ که نه؟ که سل ځله یم ووایي چې د دې کارونو سربیره بیا هم په هیواد میین یاست. هیڅوک هم در سره نه مني او هو خلک اوس هوښیار شوي دي، نه دوکه کیږي. امر صاحب تونل ته نږدې کیږو. سمه ده، په همدې صورت دوام ورکوي. ملګرو په همدې صورت کې دوام ورکوي. کیدای شي تونل کې لومړی ښودل شوي وي. ټول ډېر پام کوئ. سمه ده. خیري وګوره موټر له دې ځای نه تېرېږي. سمه ده. دا ځای د لارې تر ټولو ښه ځای دی. پوه شوې؟ ښه نو زه څه وکړم؟ خیري کله چې موټر راغی ناڅاپه د موټر مخې ته ځان وغورځوه. سمدلاسه به موټر ته ووهي. هغه خلک به هم ودرېږي. پوه شوې؟ څه ته جدي یې سرګر صاحب؟ خیري پوهېږې چې په هغو پولیسانو مې زړه سوځېږي. تا ته به د سم سړي فکر وکړي. هلته چېرته پټ شه چې رانږدې شول بیا پې ډزې وکړه. ښه و دې ډار کړم. دا کار خو کوم. سمه ده، خو وسله دې کنټرول کړه. خیري ها ډزې خو کولی شي که نه؟ دا ته څه وایې سرګر صاحب؟ زه په 200 متره کې ستنه هم ویشتلی شم. بس که نو خیري لافې مو وهه. هله لاړ شه ځان دې پټ کړه. سمه ده سمه ده. خدایه د پخوا ورځو په څېر هم هغسې حالت راغی. ځواک، زړورتیا، هر څه. که څه هم دا ځل مې ځای بدل دی خو خیر دی. څارګر صاحب سره خو کار کوم. کله مې چې ته په سونا کې ولیدلې باید پوه شوی وای چې څوک یې. که ته داسې فکر کوې چې زندان ته په تګ سره زه خفه کېږم نو ته بیا تېروتنه کوې نجیب امره. د دې هیواد تاریخ له داسې اتلانو ډک دی چې هیواد ته د خدمت په لاره کې قرباني شوي. د مالې ناظر ښاغلی جاوید، ادنان مندرس، دوی د هیواد رښتیني اتلان وه او همدارنګه د دروغو په تورونو سره اعدام شول. پام کوه د مندرس نوم بل ځل په خوله وانخلې. پوه شوې؟ د هغه لوی سړي نوم مبدوه. مندرس په خپله د کارګرانو په څیر کار کوه او خلکو ته یې اسانتیاوې برابرولې او خلکو ته یې سرمایه برابره کړه. ځکه ستا د مشرانو لخوا ووژل شو. ستا په څېر یې د وینو ویالې نوې روانې کړې. خیانت یې نه و کړی. ځان له مندرس سره ما پرتله کوه. ما چې هر څه کړي د خپل هیواد لپاره مې کړي. تاریخ به خپله پرېکړه وکړي چې زه خاین یم او که یو لوی اتل. هر دولت د ځان ساتلو لپاره یوې ژورې ډلې ته اړتیا لري او 50 کاله چې ما دې ژورې ډلې ته خدمت کړی، رښتیا وایه ډېرې وینې مې تویې کړي. خو دا خبره مه هېروه نجیب امره، دولت سپېڅلی او ابدي دی خو موږ ټول فاني یو. څه چې دولت سپېڅلی او ابدي کوي هغه ستاسې په څېر خلکو کارونه نه دي. پوه شوې؟ هغه حق او حقوق دی چې دولت ابدي کوي. هر څوک چې د دولت په کارونو کې لاس ووهي بیا هغه دولت نه پاتې کیږي بلکې د ځنګل قانون به ترې جوړ شي. هغه ځای کې خو انسانان ژوند نشي کولی. د دې دولت او ملت په سر چې هر څه راغلي ستاسې په څېر دروغجنو اتلانو او جعلي چارواکو له امله راغلي. تر څو چې دا هېواد ستاسې په څېر خلکونه ونه ژغورل شي ارامېدلی نه شي. خو هېڅ اندېښنه مه کوه. ستا او ستا په څېر دې نورو کسانو رښتیا ښکاره شوي. ستاسې په څېر کومو کسانو چې کوم څه جوړ کړي هغه ته نور دا ملت هېڅ اړتیا نه لري.
زما عمر د دې هیواد لپاره له ترهګرۍ سره په مبارزه کې تیر شو او ما سره د نورو ترهګرو په څیر چلند نشئ کولی پوه شوئ او محکمې ته د تګ او له ځان نه ساتنه کول زما لپاره سخته ده خو خیر دی د هیواد لپاره به زه د حالت په ځان وزغمم او وبه ژغورل شم بیا به وګورئ د دې لپاره وکیل ته هم اړتیا نه لرم نجیب امره پوهېږې د غره د سر ترهګر او ته دواړه بیخي یو ډول یې د تجزیې غوښتونکو ترهګرو پلان هم تاسې جوړ کړی و تاسې له هغوی نه او هغوی له تاسې نه ګټه واخیسته او پاتې شوه د محکمې خبره نو موږ تا ته محکمه کې دومره وخت نه درکوو چې د ځان سپیناوی یې وکړي غواړم ودې وینم کله چې ثبوتونه ستا مخې ته کېښودل شي بیا هم د بلبل په څېر خبرې کولی شي که نه هغه دې راغلل هلته ده حالا چمتو شئ ملګرو راځئ چې ځو زر کوئ چې زه خپل نیمګړی کار سرته ورسوم اوس نو باید نیازي راشي او د نهه ګوتې ټوټې دې ټولې کړي څومره ښه صحنه ده ډېره ښه چاودنه یې وکړه وای وای دا نو څنګه وسله ده چاته خو به زیان نه وي رسېدلی ماشومانو خپلې پارچې واخیستې خورې نه نه اخلي رانه صبر وکه اوس به هغوی هم راشي له خیره مورې زیره مې در باندې مورې راغلل پارچې مو واخیستې زما لایقه زویه هو مې اخیستې تاسو لومړی وړي ته راکه نور بانو د تل په څېر مې سایلنیک واخیست آی ګرانې د نظره مشې زما زمره یې زویه هوښیارې لور جانې همدوس مې پلار ته زنګ واهم ماښام ته د زما د خوښې بایسکل راوړي د ډالیو لپاره درس وایي هله ورته زنګ ووهه ډالۍ چې نوي درس هم خوند نه کوي توبه زه مې پلار ته زنګ واهم پلار د زموږ زنګ ته ځواب نشي ورکولی دنده کې دی ان لږ څه مخکې رانه خور دې هم هلته وه زویه وګوره مورې ای ماشاءالله هیڅ خبره نه مني ځواب نه ورکوي ګرانې ته دا ونیسه تا ته خو مې وویل که نه چې ځواب نشي ورکولی مورې دا وګوره بلې وایه زینب جانې ماشاءالله لورې ډېرې ښې نمرې دې اخیستي څه مننه مورې ډاډی څنګه کېدای شي هیله کوم ما ته هم خبر راکړه مړو په اړه معلومات لري رانا توبه خدای دا څه وشول څه شوي لورې کوم بد خبر ده واورېده نه ګوته چې کوم موټر کې لیکدول کېده په هغه موټر برید شوی اوس د پولیسو په مخابره کې دا اعلان شوی ښه نو څه شوي دي
موټر کې نجیب ورور و مامدو هم ورسره و. رانا ته څه وایې؟ پلار مې دا ته څه وایې رانا؟ ها پلاره خور جانې تر اوسه هېڅ هم معلوم نه دي. مورې دلته کېنه کېنه. نجیبه دې خواته مه رانږدې کېږئ، دې خواته مه رانږدې کېږئ. څارګر صاحب دا تا څه وکړل؟ ها فکر مې وکړ چې قیامت راغی. نه پوهېږم خیري، زه هم نه پوهېدم چې داسې به کېږي. راځه چې وتښتو. بله پیکاسا کار مې حل کړ. ژوند دی اوس هېڅ مه مخکې له دې چې ستونزه درته جوړه شي له هغه ځای نه وځه. راځه نو څارګر صاحب چې له دې ځایه لاړ شو. خیري ته هم داسې ډارنې، ډار دې هېڅ نه ورکېږي. 2 دقیقې صبر وکړه، چاته خو به زیان نه وي رسېدلی. خدایا بلې عاکفه ته چېرته یې؟ د باندې یم. خیرات دی؟ یو ډېر بد کار شوی. په هغه موټر برید شوی چې نه ګوته یې لېږدوه. ښه یې کړي رانا، ښه یې کړي. نړۍ نه یو بل مردار کسم کم شو. دې کې نو څه خبره ده؟ نجیب ورور او مامدو هم په هماغه موټر کې و. بلې عاکفه دا ته څه وایې رانا؟ لږ څه مخکې زه هم امنیت کې وم عاکفه. هیله کوم یو ځل پوښتنه وکړه چې څه شوي، موږ هېڅ خبر ترې نه لرو. سمه ده، که څه مې واورېدل زنګ وهم. څه شوي څارګر صاحب؟ دا موږ څه وکړل خیري؟ څه مو وکړل؟ هغه کس مو ووژنو. موټر کې نجیب عامر او ممدو هم ول. ته څه وایې؟ هغوی هم موټر کول؟ دا مو څه وکړل؟ پام کوه. دوام ورکړه. بله څه په تاسې بریدو شو؟ چاته خو به زیان نه وي رسېدلی؟ اوه ډېر شکر. سمه ده سمه ده، ورته وایم. خیرات دی؟ د 9 ګوتې مینانو ګل را لېږلی. په هر حال چاته زیان نه دی رسېدلی امر صاحب. وینې که نه هېڅ غلي نه کیني. په خیر راغلی څارنوال صاحب. ما هر څه واورېدل. ستا له برکته شاید ژوندی پاتې شو. زموږ له خوا هم دومره و څارنوال صاحب. نور نو ستاسې کار دی. دا ښاغلی تسلیم کړئ. لږ پاتې و چې هیر مې شي. د وړکتون د پلټنې امر دی. ښه ورځ ولرې. ښه ورځ څارنوال صاحب. ښه ورځ. دی تل په څېر زما ښځې بیا ښه وخت کې زنګ ووهه. بالې نجیبه ښځې شمېره دې غلطه کړې. دا د نجیب یو الماس هوټل دی. ته ژوندی یې؟ شکر پلار مې ژوندی دی. پلار مې غواړې مړ شم ښځې؟ برید شوی و، خبر راغی چې ته مړ شوی یې. هېڅ پوښتنه مه کوه ښځې. لږ پاتې و چې د جنت دروازې ته ورسېږم، خو ونه شو. په دې نړۍ کې ملا هم وخت پاتې و. ټوکې مه کوه، موږ دلته ډېر اندېښمن شوي وو. صبر وکړه. ښه ښځې اندېښنه مه کوه، ارامه اوسه. بلې ممدوحه. بلې د رسنیو تر ټولو لویې بالا. ته خو ما ډېر ځوروې ښځې. لږه وسته وه ځورېږه، څه کېږي؟ له خدای نه ډېر شکر کوم. زه موبایل بندوم. موږ فکر وکړ چې تاسې هم موټر کې یئ. نه نه ښه یو. په بل موټر برید شوی. ډېره اندېښمنه شوې یې؟ البته چې اندېښمنه شوم. یعنې څومره اندېښمنه شوې؟ وډاره شوې چې په ما څه ونه شي؟ ولې به ډارېږم چې په تاسې ونه شي؟ ها په اصل کې د دې دعوا شاهد ډېر مهم و. ته 2مه درجه کې. ډېره بده ده، والله بده ده. څو کاله کېږي ملګري یو، ته اوس هم د شاهد په غم کې. والله هغه خبره رښتیا
کومه خبره رښتیا ده داسې خو نه کېږي رڼا جانې توبه هله د شپې به سره وګورو تاسې خوښه یئ فکر مې وکړ چې بایسکل مې له لاسه ورکړ ډېر بد یې الفره دا خبره مې ذهن ته راغله نو څه خبره ده سم وکړل امر صاحب هغه رزیل خو مو محکمې ته ولیږه اوس نو د اتنه وار دی وړکتون ته ځو هو ومې وژل ستا له امله مې خپل امر ووژه ستا له امله کمعقله پیکاسه صبر وکړه ته څه کوې هغوی موټر کې ول امر صاحب او ملګری مې هم موټر کې وو په هوش راشه کفه زما خبره واوره تا ویلي و چې یوازې نه ګوتی دی و دې ویل هغه وژل کېږي کفه ارامه اوسه موږ مه مجبوروه چې تا ووژنو هغه 2 کسان مې په خپلو لاسونو ووژل چې په ژوند کې مې ډېره مینه ورسره لرله پیکاسه که اوس ما ووژنې هېڅ هم نه کېږي پوه شوې ها هله ما ووژنه کفه غږ دې ټیټ که زما خبره واوره تا هېڅوک هم نه دي وژلي کوم موټر چې تا وویشته هغه تش و موټر تش و هو ستا امر دې کارونو کې ډېر تکړه دی په تونل کې موټر بدل کړی و او له بلې لارې تللی و یعنې موږ ته یې دوکه راکړه ته رښتیا وایې ها ډېر شکر ډېر ښه امر صاحب داسې د خوشحالۍ احساس مې پخوا هېڅکله هم نه و کړی هغوی بریالي شول چې نهه ګوته یې محکمې ته ورسوي بله امر صاحب څنګه یې ښه یم لکه چې راپسې خفه شوی یې والله ډېر درپسې خفه شوی یم امر صاحب تا نه یوه غوښتنه لرم همدا اوس وړکتون ته راتلی شي وړکتون ته هلته څه کوو د ملکې موضوع په اړه یوه خبره ده امر صاحب وګوره دې کار کې هېڅ هم لاسته نه درځي نور دې موضوع پسې مه ګرځه اتنا هغه نه ده غلط پوه شوی ته یو ځل راشه که مونږ غله شوي اوسو بیا به وګورو ښه سمه ده همدا اوس درځم امر صاحب ښه نو ته اوس هم له هغه نجیب سره ګورې البته چې ورسره به ګورم څو کاله موږ په یوه شوبه کې کار کړی دی څه غواړي په دې ورځو کې په کوم څه شک کړی په هر حال زر باید وړکتون ته ورشم بلې پیکاسه نجیب دوی وړکتون ته درځي ډېر پام کوه داسې ده سمه ده پرېږده چې راشي که هغه نجیب امر دی زه هم اتنا یم و به ګورو چې څوک ډېر هوښیار دي وسله مې چیرته ایښې به اغلې ملکه مو لیدلې ده همدا اوس هم دلته وه خو نه پوهېږم زه به در سره مرسته وکړم نه د اسنادو په اړه یوه خبره ده تاسې پرې نه پوهېږئ باید ملکه پیدا کړم البته همداسې ده البته سمه ده تر اوسه خو معلومه نه ده یوه میاشت وروسته به هر څه په ډاګه شي ښه ورځ
ملګرو ټول ډیر پام کوئ دننه ډیر ماشومان دي د نهه ګوتې په موټر برید شوی نه پوهېږم چا دا کار کړی هر ځای په تش موټر یې برید کړی امر صاحب دې ژوند دی درنه پاتې نشي ان بڼګی هم ولټ که هغه بې شرف مړ شوی وای ښه به و دا محکمه به لږ تر لږه لس کاله دوام وکړي خیر بله د رایت درسته یه سمدان کوم عدالت چې ناوخته راشي نو هغه عدالت نه دی سمد له هغه عدالت نه خو به ښه وي چې هېڅ رانشي بې ځایه خبرې مو پرېږدئ راځئ کار لرو وګوره امیر صاحب ته ډاډه یې د ملکې ته ډېر خوښېږي د هغې جلۍ زړه به مات کړي اوس نو ناوخته ده له څارنوالۍ نه مو د پلټنې اجازه اخیستې کله چې ستا په اړه اسناد را پیدا کو بیا به څه کوې راځئ چې ځو دلته د ماشومانو ځای دی ډېر پام کوئ نجیبه وروره عاکفه ممدوحه تاسو دلته څه کار لرئ ملکې د پلټنې اجازه لرو هیله کوم لږ وخت راکړه د څه شي پلټنه عاکفه دا هر څه دي لږ څه صبر وکړه ملکې یوازې یو رسمي پروسیجر دی ښاغلو دلته څه خبره ده پولیس یو د دې ځای د لټولو اجازه لرو موضوع څه ده اغلې ملکه مخکې له وخته زوال ترهګري سازمان سره په غړیتوب کې توره نه ده ټولې کوټې وګورئ هر ځای سم ولټوئ ملګرو ته خپله کومه کوټه یا میز لرې هو لرم یې پورته ده هله راځه توبه خدایا توبه خدایا عاکفه دوی ولې داسې یو کار کوي باور وکړه زه هم نه پوهېږم امر صاحب فکر نه کوم له دې ځای نه څه پیدا کوم ښه یې وګوره په خبرو کې ویل شوي وو چې ټول اسناد په وړکتون کې دي و به ګورو چې دلته څه دي ممدوحه هغه مه خلاصوه کیلې پیدا کا او خلاصې که اندېښنه مه کوه اجازه لرو کیلې چیرته ده هیله کوم داسې مه کوئ هیله کوم خلاصې که چې هلته څه دي ما سره کوم اسناد یا پاڼه نشته داسې ولې کوئ تاسو سره مشوي ته په رښتیا هم ډېره رومانتیکه نجلۍ یې امیر صاحب دا وګورئ دننه کوټه کې مې دا انځورونه پیدا کړل یعنې لپټ شوی سوري راوتلی دی زه چمتو یم وروره اندېښنه مه کوه دا څه ډول فرمایش ده ښاغلی فروخه ښه به وي چې په خپلو سترګو یې وګورې پام کوه ودرېږه ملګریا پام کوه ملګریا درې دی او په وړاندې عاکف هېڅ